د باچا خان سپېڅلی روح منظور پښتون کې راغی نن یې همغه د شدت سړی ژوندی نه پرېږدي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼه نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته د سپویې سیمې له د مزاري ګودر ته راغلي یو او دلته زموږ سره یو ځوان فکره شاعر ژوند کوي. ښاغلی امیر خیالګر صاحب را سره د نننۍ مرکې مېلمه دی. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. نو خیالګر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایو. ډېره مننه چې تاسو موږ له د لنډ تنګ وخت کې وخت راکړلو، ستاسو پر وړې یم. ډېره مننه خیالګر صاحب. مینهوالو د خیالګر صاحب نه به کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو. نو د ټول نه بیا خو خیالګر صاحب زموږ د پاڼې د مینهوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلو وکړه. زما نامه امیرالله دی او تخلص مې خیالګر دی او سپین کبر سپر علاقې سره تعلق ساتم. ډېره مننه خیالګر صاحب. د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. شاعري د 2014 نه کوم او استادان خو زموږ ټول چې کوم مشران شاعران دي هغه ټول د مو استادان دي او بل هم وخت استاد دی. نو کتاب باره کې نه مو سرچ کړی دی او نه مې ته نیت شته دی. مننه خیالګر صاحب. زموږ د پاڼې د مینوالو سره کلام شریک کړو. نو ډېره مننه دي. ډېره مننه. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه یې ته ویم چې تل راته وایې چې په تا زما نظر خوږ دی، تل راته وایې چې په تا زما نظر خوږ دی، خوږلت په ما کې نشته یاره ستا نظر خوږ دی. واه ډېر ښکلی. مننه. او بیا مې خیالونه څه خوږې خوږې سندرې وایي، بیا مې خیالونه څه خوږې خوږې سندرې وایي، بیا مې لیدلی دي څوک بیا زما نظر خوږ دی. واه ډېر مننه. او غزل داسې وایي چې پالي پت د ادمیت سړی ژوندی نه پرېږدي، چې پالي پت د ادمیت سړی ژوندی نه پرېږدي او دا نفرتونه د الفت سړی ژوندی نه پرېږدي. مننه. او د دې بې پتو او جابرو په جبري نظام کې د دې بې پتو او جابرو په جبري نظام کې د پښتنو د وکالت سړی ژوندی نه پرېږدي. مننه. او په حسرتي سترګو کې هر یو حسرت وژني راله، په حسرتي سترګو کې هر یو حسرت وژني راله، اشنا باور وکړه غربت سړی ژوندی نه پرېږدي. مننه. د باچا خان سپېڅلی روح منظور پښتون کې راغی، د باچا خان سپېڅلی روح منظور پښتون کې راغی نن یې همغه د شدت سړی ژوندی نه پرېږدي. مننه. او زموږ په خیال کرښو راښکلو والا ښه ډېر ګرځي، زموږ په خیال کرښو راښکلو والا ښه ډېر ګرځي، زموږ د خیال د امامت سړی ژوندی نه پرېږدي. مننه. او خیالګره دلته له حیوانو څخه مه یېرېږه، خیالګره دلته له حیوانو څخه مه یېرېږه، خیالګره دلته مروت سړی ژوندی نه پرېږدي. مننه. ډېر خوندور ډېر الله کلام و. ته روز وخت څنګه تېرېږي؟ وخت یې څنګه تېر کړو او روزګار دې څه دی؟ وخت بس ښه تېرېږي شکر دی الحمدلله. فرست ټایم کې کالج ته ځو، بیا چې کالج نه راشو دکان کوو، بس الحمدلله د الله ډېر فضل دی. نه خیالګر صاحب زموږ د پاڼې مینهوالو ته د کابل کلام شریک کړو. نو ډېره مننه دي. غزل دی چې د دسمبر د یخې شپې او تنهایي په فوټپات، د دسمبر د یخې شپې او تنهایي په فوټپات، خدایه نو مړ به مې کړي خپله بېوسي په فوټپات. واه ډېر ښکلی. مننه. د دسمبر د یخې شپې او تنهایي په فوټپات، خدایه نو مړ به مې کړي خپله بېوسي په فوټپات. مننه. هلته یو کس حجر اسود سره تصویر وباسي، هلته یو کس حجر اسود سره تصویر وباسي، دلته پرته ده د جنت ښکلې کونجي په فوټپات. مننه. او سړیه ننګ چې په بې ننګه پښتنو ونه کړې، سړیه ننګ چې په بې ننګه پښتنو ونه کړې، ګنې نو ناست په وي سبا له ستا بچي په فوټپات. مننه. او یو یتیم ناست دی د پالش صندوق په غېږ کې راشئ، یو یتیم ناست دی د پالش صندوق په غېږ کې راشئ، خپل ارمانونه ارزوګانې خرڅوي په فوټپات. مننه. او خیالګره هر چا د خپل لاندې کړم چا لاس را نه کړو، خیالګره هر چا د خپل لاندې کړم چا لاس را نه کړو، خیالګره تېره مې شوه ټوله زندګي په فوټپات. مننه. ډېر خوندور ډېر الله کلام و. خیالګر صاحب تاسو کوم شاعر دی خوښې شاعر دی؟ خو چې څومره مشران دي بس د مو د خوښې دي او خاص کر مو پیر محمد کاروان صاحب د خوښې شاعر دی. ډېره مننه خیالګر صاحب. زموږ د پاڼې مینهوالو ته بل کلام هم شریک. غزل
دی چې سم پریشان یو ستا په ارمان یو دواړه حیران یو سم پریشان یو ستا په ارمان یو دواړه حیران یو زه او دا زړه مې درپسې وران یو دواړه حیران یو مننه دواړه غریوجن یو دواړه شوګیر یو دواړه دلګیر یو دواړه غریوجن یو دواړه شوګیر یو دواړه دلګیر یو زه او سپوږمۍ هم بیخي یو شان یو دواړه حیران یو مننه مننه او دواړه به څه کړو ښه سودایي یو د عشق بازار کې دواړه به څه کړو ښه سودایي یو د عشق بازار کې دواړه په یو بل اشنا تاوان یو دواړه حیران یو مننه دواړه به څه کړو ډېر سادهګان یو هېڅ نه پوهېږو دواړه به څه کړو ډېر سادهګان یو هېڅ نه پوهېږو له ځانه ورک یو چرته روان یو دواړه حیران یو مننه مننه دواړه جانانه لازم ملزوم یو ته عشق وفازه دواړه جانانه لازم ملزوم یو ته عشق وفازه په عالم ولې دومره ارزان یو دواړه حیران یو مننه دواړه نور څه کړو خو یو بل ګورو همدا مو وستی دواړه نور څه کړو خو یو بل ګورو همدا مو وستی دواړه د یو بل سم په ارمان یو دواړه حیران یو مننه مننه خیالګره غم کې خیالګره ژاړو خیالګره مړه شو خیالګره غم کې خیالګره ژاړو خیالګره مړه شو خیالګره خدای ګو ښکار د هجران یو دواړه حیران یو مننه د توجه مو یو نړۍ مننه زموږ د پاڼې مینهوالو لپاره اخر کې څه پیغام ورکړه زه موی طرفه مینهوالو ته دا پیغام دی چې بس دا درې ټکي رب ژوند کې روولي مینه محبت او ورورولي خیالګر صاحب په اخر کې بیا هم تاسو ډېره مننه کوو چې موږ له په د لنډ تنګ وخت کې وخت وکړو مینهوالو د چا زړه هم نه غواړي چې د خوند رنګ نه ډک محفل نه ختم شي خدای شي یو خپل اختتام وي اوس خپله مراکه راغونډوم د ناستو ملګرو هم ډېره مننه کوم چې موږ سره کوم مخکې ملګري ناست دي مینهوالو موږ مقصد دی چې تاسو شاعران ملګري په شیشه باندې وړاندې کوو تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره اوس خپل کیمرامین رفت افریدي ته خپل کوربه عزت افریدي ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان